ښاغلی مفتي صاحب یو محترم ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې د نبي علیه الصلاة وسلام نارینه او ښځینه اولادونه څو تنه دي او د نبي علیه الصلاة وسلام د کومې بیبي څخه پیدا شوي دي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایي. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځینه اولادو په باره کې د ټولو علماو اتفاق دی چې هغوی څلور تنه دي: زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه رضی الله عنهن اجمعین. او دا څلور سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولنۍ بیبي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها څخه پیدا شوي. او د نبی علیه السلام چې کوم نارینه اولادونه دي په هغو کې د ابراهیم رضی الله عنه په باره کې هم اتفاق دی چې د نبی علیه السلام د منځې ماریه قبطیه رضی الله عنها څخه پیدا شوی دي. البته د نبی علیه السلام د نور اولادو په باره کې دا خبره خو متفق علیه ده چې هغوی د حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه پیدا شوي دي، لیکن اختلاف په تعداد کې دي. بعض د سیرت علما وایي چې څلور اولاد یې دي چې نومان قاسم، عبدالله، طیب او طاهر دي، لیکن بعض علما فرمایي چې دوه اولاد یې دي، یو قاسم دی بل عبدالله دی. البته طیب او طاهر دا د عبدالله صفتونه دي، مستقل د نبی علیه السلام د بچانو نومان نه دي. او عبدالله ته طیب او طاهر په دې خاطر ورته ویل کیږي چې د نبوت څخه وروسته پیدا شوی دي. نو خلاصه دا چې د نبی علیه السلام څلور ښځینه اولادونه چې زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه رضی الله عنهن، دا اتفاق دی پر دې باندې. همداس ابراهیم دا د نبی علیه السلام زوی دی. البته قاسم او عبدالله او ترڅنګ طیب او طاهر علما فرمایي دا څلور د نبی علیه السلام زامن دي، او ځینې بیا وایي قاسم او عبدالله دوه زامن دي. البته طیب او طاهر دا د عبدالله اوصاف دي. السیرة النبویه لابن هشام جلد اول صفحه 359. همدا ډول السیرة النبویه للدکتور صلابی جلد اول صفحه 70. همدا ډول سیرة المصطفى صلی الله علیه وسلم جلد 3 صفحه 344. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.